غوره وینا کچیر موږ په دین اسلام باندې پوره ځان پوه کړو او عمل باندې وکړو نو د نړۍ هر بریا کامیابی به د مسلمانانو په برخه وي او پر هر ظالم جابر پر کفر باندې به بیا دا مسلمانان پوره خالي دهرك لا يرعى الشيوخ ولا يرثي لصبياني بكى فكادت له کچیرې د یو چا په ذهن او طبیعت کې شر موجود وي نو هغه د خلکو د ښو خبرو د منلو پر ځای باندې د هغې بدې خبرې را اخلي ښو خبرو ته نه ګوري بس بدې خبرې را اخلي چې دا یې وویل علي اواسي جراح المثقل العاني سألت ما اسمك قال کله چې په شپه کې خوږه بستره پرېږدې او د تهجد لمانځه ته ولاړېږې نو په دې پوه سه چې په زړه کې دې حقیقي مینه سته د الله او د دین سره ان الله يلهمه الهام يحيى صبيا او سليماني کله چې د دین په کار کې د خپل نفس غوښتونکي سې نو پوه سه چې د تباهي کندې ته نږدې او که پرې دلیل وایه نو په همدې کنده کې لوېدلی یعنې غلط هم کوې د نفس په کول هم کوې او دلایل هم پر وایه بیا په دې کنده کې بالغدر عن أصلي وسيقاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي ځینې کسان داسې دي لکه د دریاب څپې که د دوی په خوښه ورسره کړې ستړی کوي دي که دې د دوی مقابله کوله وقلت له سمعت منك فخذ فكري ووجداني بني جرحك في ای خوري که چیرې څوک درته ووایي چې ستا دغه پراخ لباس د نن ورځې د موډ د پیشنه سره وړ نه دی او مناسب نه دی نو ته ورته ووایه چې ای خوري ستا بیا دغه تنګ لباس د جنت سره مناسب او وړ وكل أزواجنا بها شغف لتفتديك بروح ابن جوزی رحمه الله فرمای که غواړې چې دغه غمونه او تکلیفونه چې تا ته پیښیږي لږې کړې نو هغه ګناهونه لږ کړه چې ته پکې اخته في أهلي وأوطاني يا عم أحييت من عزمي ومن ثقتي که څوک غواړي د ګلاب ګل لاسته راوړي هغه باید خامخا د ګلاب د زوزانو د اذغي و احترام ولري نو هغه چاته چې ستا د رای او نظر مخالفت کوي د دې لپاره پرا غور سره غوږ نیسه چې ګټه ځینې څه لکې والسلام